بسم الله الرحمن الرحیم. د ریاضي زده کړې د یوټیوب چینل درنو مینوالو هیله لرم چې جوړ او روغ به وئ. نننی درس چې د 10م ټولګي د ریاضي مضمون 23م درس دی. پیلوو یې د تمرین دوهمه پوښتنه د تمرین له دوهمې پوښتنې څخه شروع کوو. وګورئ دوهمه پوښتنه کې وایي یو بکس چې لوړوالی یې x انچ، اوږدوالی یې x جمع یو او سور یې 2x منفي 4 انچه دی. که لوړوالی یې 3 وي 3 انچه، د دې بکس حجم څو دی؟ دا په حقیقت کې یوه 4 ځوابه پوښتنه ده. 4 ځوابونه لري، نو دا چې کوم یو به صحیح وي اوس به معلوم شي. ښه، یوه شي ته متوجه غواړم. دلته وګورئ لوړوالی x انچه دی، بیا دلته هم ویل شوي لوړوالی 3 انچه دی. یعنې دا په دې معنا چې د x قیمت څو دی؟ د x قیمت 3 دی. نو د x قیمت چې پیدا شو، اوس د نورو ثابت قیمتونه یا معلوم و معین قیمتونه هم په لاس راوړی شو. د x قیمت پکې وضع کوو، په لاس راځي. لومړی خو دې نتیجې ته ورسېدو چې د x قیمت چې دی، د x قیمت 3 دی. ښه، او دلته اوږدوالی د بکس چې کوم دی، دا وګورئ د x په ځای چې 3 وضع کړم، 3 جمع 1 کېږي 4 او سور یې 2x منفي 4، 2 ضرب د 3 منفي 4 کېږي 2. نو نتیجه مو څه لاسته راوړه؟ نتیجه مو داسې لاسته راوړه چې اوږدوالی په حقیقت کې 4 انچه دی، سور یې په حقیقت کې 2 انچه دی او لوړوالی 3 انچه دی. بکس چې دی په حقیقت کې د یو مکعب شکل لري. سمه ده، که هغه مستطیل مکعب وي او که هغه د مربع په شان مکعب وي، خو د مکعب ساختمان یا شکل لري چې د فضایي هندسې مربوط کیږي. نو د هغې د حجم د پیدا کولو لپاره موږ اوږدوالی ضرب د لوړوالي او ضرب د سور کوو. دغه درې شیانو چې سره ضرب کوو، نو موږ ته یې څه په لاس کې وي؟ موږ ته یې حجم په لاس کې وي. ډېر مو فکر وي چې یو حجم دی، بل مساحت. مساحت په مسطح یا مسطح هندسه چې ورته وایي په هغې کې بحث کیږي، او حجم چې دی فضایي هندسه کې بحث کیږي. نو دلته وګورئ دا بکس چې دی د یو مکعب شکل لري، او دلته موږ ته اوږدوالی هم راکړل شوی، لوړوالی هم راکړل شوی او سور هم راکړل شوی. دا درې موږ ضربوو، یعنې 2 چې سور دی ضرب د 4 چې اوږدوالی دی ضرب د 3 چې لوړوالی دی. او واحدونه خو هم پوهېږو د ټولو انچ دی، د 2 واحد هم انچ دی، د 4 هم د 3 هم، چې 3 انچه چې څه ضرب کې انچ ضرب د انچ ضرب د انچ کېږي انچ په توان د 3 یا انچ مکعب، چې په حقیقت کې هغه د حجم واحد دی. ښه، نو 2 ضرب د 4 کېږي 8 او 8 ضرب د 3 کېږي 24. نو 24 انچ مکعب یې د دغه بکس حجم دی. په یو بله طریقه مو هم پیدا کوای شوی چې لومړی مو دا ضرب کړي وای سره 2x منفي 4 ضرب د x جمع 1 بیا ضرب د x، داسې مو ضرب کړي وای، بیا په نتیجه کې چې کومه نتیجه لاسته راتله، کوم حاصل لاسته راتله، هغه حاصل کې هم د x قیمت وضع کړی وای، او په دې شانته هم کېښودی لنډه طریقه وه. نو 24 انچ مکعب که دلته تاسو وګورئ د b جز سم دی یا د b ځواب سم دی. راځو درېیمې پوښتنې ته. په درېیمه پوښتنه کې وګورئ دلته یو څه مونومونه یا یو حده الجبري افادي یو حده پولینومونه راکړي دي ویده ضرب کې سره، چې په حقیقت کې دلته موږ زیاتره د طاقت قوانینو یا قانونونو ته ضرورت لرو، ځکه دا ټول طاقتونه دي. ښه، نو وګورئ چې دا څنګه پیدا کولی شو. په حقیقت کې د ضرب حاصل لاسته راوړئ. 3 مونومونه دي. د ضرب حاصل یې په ډېرې اسانۍ سره لاسته راوړی شو، که څه هم دا به اوږد وي ډېر، خو عملیه یې اسانه ده. سمه ده، وګورئ چې څنګه موږ کولی شو چې دغه سره ضرب کړو. a په توان د p پر a په توان د منفي q
ضرب د کل په توان د پی منفي کیو ضرب د ای په توان د کیو پر ای په توان د منفي آر او کل په توان د کیو منفي آر ضرب د ای په توان د آر پر ای په توان د منفي پی کل په توان د آر منفي پی. وګورئ دلته چې لومړی څه کولی شو دغه داخل د قوس چې کوم دی دغه ساده کوو. تاسو ورته متوجه شئ دغه چې په حقیقت کې د طاقتونو تقسیم دی. د طاقتونو په تقسیم کې موږ یو قانون لرو چې هغه دا دی چې که قاعدې مساوي وي د قاعدو نه یوه قاعده ولیکئ نو قاعدې دواړه ای دي. له ای څخه یوه ای لیکم او تاوانونه د صورت د تاوان نه د مخرج تاوان منفي کوي، یعنې پی چې د صورت تاوان دی منفي منفي کیو پی منفي منفي کیو. ښه او کل په توان دی پی منفي کیو. همداسې دوهم قوس ته متوجه شئ د قاعدو نه یوه قاعده A او Q چې د صورت تاوان دی منفي منفي R او کل په توان دی Q منفي R. دریم قوس د قاعدو نه یوه قاعده A او د صورت تاوان چې R دی منفي منفي P. دغه په حقیقت کې یوه د تفریق عملیه ده او دغه د P علامه ده. کل په توان دی R منفي P. اوس وګورئ تر دې ځایه یو څه اندازه ساده شو. دلته اوس وګورئ دغه منفي علامه په دې کې ضربیږي په دې منفي علامه کې، یعنې P مثبت Q کیږي. دلته هم Q مثبت R کیږي او دلته هم R مثبت P کیږي ځکه منفي ضرب د منفي مثبت. ښه نو څنګه چې تاسو وینئ ځای کم دی. دلته بیا داسې کوو چې مستقیما به یې ولیکو. ښه A په توان دی دلته په حقیقت کې شو A په توان دی P جمع Q. صحیح ده؟ A په توان دی P جمع Q شو. په مفهوم یې تاسو پوه شولی. نو چې په مفهوم یې پوه شوئ وګورئ دلته به زه ولیکم په حقیقت کې A په توان دی P جمع Q. A په توان دی P جمع Q. صحیح ده؟ ولې؟ ځکه P منفي منفي Q یعنې P منفي ضرب د منفي مثبت کېږي P مثبت Q په توان د P منفي Q. او دلته هم که تاسو وګورئ همداسې کېږي په دغه دوم نوم کې. وګورئ دلته زه لیکم P مثبت R P مثبت R ځکه مثبت ضرب د مثبت کېږي منفي ضرب د منفي کېږي مثبت. نو لیکم Q مثبت R او په دې دریم حد کې هم همداسې کېږي دغه منفي چې ضرب د منفي کم مثبت کېږي نو R مثبت P کېږي په حقیقت کې. دا زه پاکوم او دلته لیکم R مثبت Q. تاسو ښه ورته متوجه اوسئ. R مثبت Q او کل په توان د R منفي P په خپله دلته لیکو R مثبت P. ښه تر دې ځای چې ساده شو پس د دو بیا موږ د طاقت په قوانینو کې لرو چې که یوه قاعده وه تاوان یې درلوده بیا کل په توان د یو بل تاوان و، یعنې تاوان د تاوان په سر و. لکه دلته چې دی P جمع Q یو تاوان دی او P منفي Q دلته بل تاوان دی، تاوان د تاوان په سر. په دغسې حالت کې دا دواړه تاوانونه سره ضربیږي. دا دواړه تاوانونه چې ضرب شي نتیجه یې څه شی کېږي؟ ګورئ موږ یو مطابقت لرو چې هغه داسې دی چې مثلا A مربع منفي B مربع مساوي کېږي A منفي B
او A مثبت B. دا یو فرمول دی. مطابقتونه په حقیقت کې فرمولونه دي. ښه نو A منفي B A مثبت B. دلته که تاسو وګورئ دغه توانونه چې دي دا هم داسې شکل لري. A یعنی دلته P او Q دي هلته A او B. P مثبت Q P منفي Q. صحیح ده. نو دغه د په حقیقت کې د دغه A مربع منفي B مربع مطابقت شکل لري. نو دلته موږ لیکای شو چې P مربع دلته چې A مربع وایي دلته P مربع منفي Q مربع د دغه مطابقت شکل لري. نو موږ لیکو چې A په توان دی P مربع منفي Q مربع. دغه مطابقت په اساس مې ولیکه. ښه دا لومړی حد شو. دوهم وګورئ Q مثبت R Q منفي R د ضرب په حالت کې دي. لکه دلته چې دا قوسونه دواړه د ضرب په حالت کې دي. نو موږ لیکو چې A په توان دی Q مربع منفي R مربع. او دغه دریم هم چې R مثبت P ضرب د R منفي P کو کېږي A په توان دی R مربع منفي P مربع. نو تاسو ښه متوجه اوسئ موږ تر دې ځایه پورې راورسوو چې A په توان د P مربع منفي Q مربع A په توان د Q مربع منفي R مربع او A په توان د R مربع منفي P مربع. ښه وروسته د دې نه څنګه کوو تاسو ښه متوجه اوسئ موږ تر دې ځایه پورې راورسوو چې A په توان د P مربع منفي Q مربع ضرب د A په توان د Q مربع منفي R مربع او ضرب د A په توان د R مربع منفي P مربع. تر دې ځایه پورې مې راورسوو. اوس که متوجه شو دلته په حقیقت کې د دریو طاقتونو ضرب دی. د طاقتونو په ضرب کې موږ قانون لرو چې که چیرې قاعدې مساوي وي د قاعدو نه یوه قاعده ونیسه توانونه جمع کړه. په ضرب کې په تقسیم کې که چیرې قاعدې مساوي وي د قاعدو نه یوه قاعده د صورت د توان نه د مخرج توان تفریق کوو. دلته اوس A او A قاعدې درې واړه A دي. نو د قاعدو نه یوه قاعده A دلته وګورئ توانونه یې څه لیکو توانونه یې جمع کوو. P مربع منفي Q مربع مثبت جمع کوو یې صحیح ده. Q مربع منفي R مربع که په قوس کې وم لیکم کوم پروا نه لري او که ویم نه لیکم ځکه مثبت علامه چې په قوس کې ضرب شي په قوس کې هېڅ تغییر نه راولي نو بې قوسه یې لیکم. Q مربع منفي R مربع او مثبت R مربع منفي P مربع. اوس که دلته ښه متوجه شو په دغه توان کې اجرات ترسره کیږي. څه خل اجرات ترسره کولی شو؟ P مربع مثبت ده تاسو ښه متوجه اوسئ ورته مثبت P مربع ده علامه مثبت ده منفي P مربع ده تفریق کیږي P مربع نه چې P مربع تفریق کې صفر. همداسې منفي Q مربع مثبت Q مربع او په R کې هم داسې منفي R مربع مثبت R مربع. نو صفر پاتې شو په توان کې. حقیقت کې A په توان د صفر شو. هر عدد په توان د صفر کېږي یو. نو د دا ټول د ضرب حاصل څه شو؟ یو. دلته په څلورو ځوابو کې تاسو وګورئ چې یو شته که نه. دغه درېیمه پوښتنه وه ورته وګورئ. دغه درې حدونه یې راکړي وو چې دا تاسو ضرب کړئ. موږ ضرب کړل ورته وګورئ. د A جز دی ځواب یو B دی منفي یو C دی صفر او D دی درې واړه سم نه دي. نو که ښه متوجه شو څوم ځواب صحیح دی؟ د A ځواب صحیح دی. یو شو ځواب یې صحیح ده. A په توان د صفر راغی چې A په توان د صفر یو کېږي. نو دا تمرین و د 40مې صفحې د پولینومونو د ضرب د درس مربوط کېږي. دغه درې پوښتنې مو حل کړې. اوس راځو د پولینوم ویش پر مونوم باندې چې په حقیقت کې د پولینومونو تقسیم دی یعنې د پولینومونو ویش. که دلته متوجه شو یو څه پوښتنې راکړي دي خو مخکې د دې نه چې د پوښتنې حل کړو لومړی باید طریقه یې زده کړو چې څنګه موږ کولی شو پولینومونه یو په بل باندې تقسیم کړو. مونوم څنګه په مونوم تقسیمیږي پولینوم څنګه په مونوم تقسیمیږي او پولینوم څنګه په پولینوم باندې تقسیمیږي.
لومړی د مونوم ویش پر مونوم باندې لرو، لکه د مونوم ضرب هم چې د مونوم سره لرو، دلته د مونوم ویش پر مونوم باندې، یعنی dividing monomial by monomial، یو هده پولینوم په یو هده پولینوم باندې څنګه ویشل کیږي. لومړی مثال دی وګورئ، ښه متوجه شئ. ډیر اسانه دی، یعنی مشابهت لري د پولینومونو یا د مونومونو له ضرب سره. دلته وګورئ 15 a په توان د 15 b په توان د 15 c په توان د 9 تقسیم د 12 a په توان د 4 b c په توان د 3. څنګه یې تقسیموو؟ لومړی علامه تقسیم کړئ، لکه څنګه مو چې د مونومونو په ضرب کې لومړی علامې ضربولې، دلته لومړی علامې تقسیم کړئ. د علامو تقسیم و ضرب یو شانته دی، لکه څنګه مو چې په ضرب کې ویلي وو چې مثبت ضرب د مثبت مثبت، منفي ضرب د منفي مثبت، یعنی که هم علامه وي مثبت دی نتیجه یې، او که مختلفه وي مثلا منفي ضرب د مثبت منفي رتله او مثبت ضرب د منفي هم منفي رتله، تقسیم هم هماغه رقم دی. صحیح ده؟ نو دلته وګورئ د دواړه علامې دي مثبت، هر عدد چې علامه نه لري موږ ویلي وو چې علامه یې مثبت ده. ښه، نو چې علامې یو شان ته د مثبت تقسیم د مثبت مثبت کېږي، دلته د درې علامه هم مثبت چې لیکل یې ضروري نه دي، ځکه هر عدد چې علامه نه لري علامه یې مثبت ده. مثبت علامه معمولا نه لیکل کېږي، مثبت علامه نه لیکل کېږي، عملیه لیکل کېږي، چې علامه او عملیه فرق لري سره. ښه، نو دلته تاسو متوجه شئ، لومړی مو علامې تقسیم کې، اوس راځو ضریبونه تقسیموو. 15 تقسیم د 12، یو په 12 کې 12، 3 12 14، نو 3 شو. ضریبونه مو هم تقسیم کړل. اوس راځو متحولین تقسیموو. وګورئ a په توان د 15 تقسیم د a په توان د 4، نو دا په حقیقت کې دغه د طاقت له قانون څخه کار اخیستل کېږي چې د قاعدو نه یوه قاعده ونیسئ، صورت د توان نه چې 15 دی، د مخرج توان چې 4 دی تفریق کوئ، نو پاتې به شي a په توان د 1 یا a، دغه ده a. او همداسې b په توان د 15 تقسیم د b په توان د 1 کېږي، b په توان د 4، ځکه د 15 نه چې یو تفریق کې کېږي 4. c په توان د 9 تقسیم د c په توان د 3 کېږي، c په توان د 4، ځکه د 9 نه چې 3 تفریق کې توان نه تفریق کوو که نه، قاعدو نه یوه قاعده نیسو، قاعدو نه یوه قاعده ونیوه، c له 9 څخه چې 3 تفریق شي 4 پاتې کېږي، دغه حاصل شو. دا یو مونوم وه، یو هده پولینوم، دا بل مونوم وه، تقسیم وکړ، دغه مونوم یې حاصل شو. دغه بل وګورئ، 6 x په توان د 9 y مکعب تقسیم پر 4 x په توان د 6 y په توان د 2 یا y مربع. لومړی علامې تقسیموو، علامه د ده هم مثبت ده، د ده مثبت تقسیم د مثبت مثبت کېږي، چې دلته هم مثبت ده، لیکل یې ضرور نه دي. او 6 تقسیم د 4 څنګه کوو؟ پوره خو نه تقسیمیږي، چې اختصار یې کوو، 2 ضرب د 2 4 کېږي، 3 ضرب د 2 6 کېږي، اختصار شو، 3 پر 2. ضریبونه مو ولیکل، د ضریبو تقسیم ترسره شو. x په توان د 9 تقسیم د x په توان د 6، قاعدې مساوي دي، قاعدو نه یوه قاعده، د 9 نه چې 6 تفریق شي 3، x په توان د 3، دغه د x په توان د 3. او y په توان د 3 تقسیم د y په توان د 2، له 3 څخه چې 2 تفریق کېږي 1، y په توان د 1، نو دا یې حاصل شو. همداسې د بل ته متوجه شئ. وګورئ لومړی علامې تقسیموو. منفي تقسیم د منفي 7 وي، چې علامې یو شانته وي نو علامه نتیجه یې مثبت ده، که دواړه علامې منفي هم وي نتیجه یې مثبت ده، او که دواړه علامې مثبت هم وي نتیجه یې مثبت ده. او که چیرې مختلفې وي، یا د صورت علامه منفي وه یا د مخرج منفي وه، د صورت مثبت وه، بیا نو نتیجه منفي ده. دلته اوس منفي تقسیم د منفي کېږي مثبت، چې لیکلی یې نه ده ځکه نه لیکل کېږي. a مربع تقسیم د a په توان د x. وګورئ دلته قاعدې مساوي دي، قاعده نه یوه قاعده، د صورت د توان نه چې 2 دی، منفي د مخرج توان کوو چې x دی، a په توان د 2 منفي x. دغه بل تم متوجه شئ، منفي n په توان د a پر n په توان د b. ښه، لومړی علامې تقسیم وګورئ، مختلفې علامې دي، منفي او د مخرج علامه ده مثبت، منفي تقسیم د مثبت کېږي منفي، نتیجه منفي راځي. او n په توان د a تقسیم د n په توان د b څنګه کوو؟ قاعده نه یوه قاعده نیسو، n
د سرعت توان چې A دی منفي د مخرج توان چې B دی. n په توان د A منفي B. دا یې نتیجه شوه. ښه دا وه د مونوم ویش پر مونوم باندې چې په ډېره اسانۍ سره مو کولی شوئ ترسره یې کړو. اوس وګورئ د پولینوم ویش پر مونوم باندې، یعنې څو حده الجبري افاده ویشل پر یو حده الجبري افاده باندې. دلته وګورئ مثال یې راکړی دی x په توان د 4 جمع 15 x مکعب منفي 9 x مربع تقسیم د x مربع. دا په حقیقت کې یو پولینوم دی او دا یو مونوم دی. څنګه یې تقسیموو پولینوم په مونوم باندې؟ ښه ورته متوجه شئ. ښه دا لیکو په صورت کې وګورئ دا دی او دغه په مخرج کې، یعنې دا چې دی مقسوم دی او دغه مقسوم علیه دی. صحیح ده؟ مقسوم هغه چې تقسیمیږي او مقسوم علیه هغه چې بل عدد پې باندې تقسیمیږي یا بل پولینوم پې باندې تقسیمیږي. ښه نو چې داسې مو ولیکل اوس دغه x مربع مخرج چې دی د x په توان د 4 مربوط هم کیږي ځان ته او د 15 x مکعب مربوط هم کیږي او د 9 x مربع مربوط هم کیږي. نو هر یوه ته یې ځان ځان ته لیکو، یعنې ځان ځان ته مخرج ورکوو. لکه څنګه مو چې د کسرونو په جمع او تفریق کې ویلي وو چې مخرج مشترک نیسو، هماغسې چې مخرج مشترک نیول کیږي بیرته جدا جدا هر یو ته مخرج هم ورکول کیږي. نو دغه x مربع هر یو ته جدا جدا د مخرج شکل لیکو. وګورئ x په توان د 4 پر x مربع دا دی، 15 x مکعب پر x مربع البته علامه مثبت ترمنځ یې دا د مثبت علامه او دا 15 x مکعب پر x مربع. همدې شانته علامه منفي ده منفي 9 x مربع پر x مربع. اوس نو تقسیموو ځان ځان ته، ضریبونه یو د یو تقسیم د یو کیږي چې لیکل ضرور نه دی، د هر متحول چې ضریب نه لري ضریب یو دی. x په توان د 4 تقسیم د x مربع کیږي x مربع او 15 x مکعب تقسیم د x مربع کیږي 15x، ځکه د x مکعب تقسیم د x مربع د x نه یو لیکو، د 3 نه چې 2 تفریق په یو پاتې کیږي. صحیح ده؟ x په توان د یو یا x. ښه دا 15x او 9 علامه منفي ده، منفي علامه خپله لیکو. 9 تقسیم د 9x مربع تقسیم د x مربع، دا x مربع د x مربع سره تقسیم یو کیږي 9 دغه دی. نو نتیجه یې شوه x مربع مثبت 15x منفي 9 چې په حقیقت کې د دغه پولینوم حاصل تقسیم په دغه مونوم باندې دی. بل مثال ته وګورئ. دویم مثال ویې ویشه یعنې تقسیم یې کوي. یوه خبره چې ډېر باید مهمه ده په نظر کې ونیول شي، که دا د مونوم تقسیم پر مونوم باندې وي، د مونوم ویش پر مونوم، که د پولینوم ویش پر مونوم باندې وي، په ټولو حالاتو کې باید مونوم خلاف وبښئ خارج خپله مقسوم علیه چې کوم دی دغه په مخرج کې چې دی دا باید صفر نه وي، یعنې دغه متحولین چې کوم دي که هغه x وي y وي زید وي هر څه چې وي هغه باید صفر نشي. دلته یې هم لیکلي ګورئ وي مخرج چې x مربع دی هغه صفر نه دی. که صفر وي بیا څنګه؟ که صفر وي د هغې ځواب بیا لا یتناهی دی. صحیح ده؟ د هغې ځواب نامعلوم دی، نامشخص دی، نو باید چې صفر نه وي. دویم مثال ته وګورئ ویې ویشئ یعنې تقسیم یې کوئ، مخرج باید صفر نه وي. دغه پولینوم دی تقسیم یې په دغه مونوم کوي. څنګه یې تقسیم کړی؟ هر یوه ته ځان ځان ته مخرج ورکوو، لکه په دې پاس کې چې ورکړه دلته دې ته یې ځان ته لیکو دغه مخرج، دې ته یې ځان ته لیکو، دې ته یې ځان ته لیکو، بیا یې تقسیموو. چې همداسې یې کړی خو دلته یې مستقیما لیکلی دی. وګورئ تاسو دلته 8x په توان د 8 y مربع چې تقسیم د x مکعب y کو، نو x په توان د 8 تقسیم د x مکعب کیږي x په توان د 15 دغه دی، x په توان د 15 y مربع تقسیم د y کیږي y. صحیح ده؟ د یو حد. اوس دغه بل حد چې په تقسیم کو دغه علامه خو منفي ده، منفي علامه خپله لیکو. x په توان د 4 تقسیم د x مکعب کیږي x دغه دی او y په توان د 6 تقسیم د y کیږي y په توان د 15، ځکه y څخه یو نیسو قاعده مساوي د یوه قاعده y
او د سرعت توان چې 6 دی منفي مخرج توان چې 1 دی کېږي وای په توان د 15 چې دغه دی لیکل شوی. همداسې دریم هدم تقسیم و علامه یې منفي ده دغه د منفي علامه مو ولیکله. 4 د دې مخرج ضریب 1 دی 4 تقسیم د 1 کېږي 4 صحیح ده ضریبونه یو د دو مخکې حدونو نو 4 تقسیم د 1 کېږي 4 او x مکعب تقسیم د x مکعب کېږي 1 چې هغه هم د ضرب کې لیکل دی یو چې دی په ضرب کې عنصر عینیت دی لیکل یې کوم تغییر نه راولي. y په توان د 9 تقسیم د y کېږي y په توان د 8 مخرج باید 0 نه وي نو دغه یې حاصل شو. دلته په حقیقت کې دغه پولینوم ولا تاسو متوجه شئ چې تقسیم وکړ په دغه مونوم باندې او دغه یې هم حاصل شو. دلته یې بل پولینوم هم راکړی چې په مونوم باندې باید وویشل شي. وګورئ دا هم په هماغه شانته جدا جدا مخرج ورته لیکو او بیا یې تقسیموو. تاسو ښه متوجه شئ څنګه جدا جدا مخرج ولیکم. r په توان د 6 s مربع تقسیم د r مربع s دغه مخرج مې دې ته ځان ته ورکړ. علامه منفي ده منفي r په توان د 15 s پر r مربع s علامه منفي ده منفي 4 r مکعب s په توان د 4 پر r مربع s ټول مخرجونه یو شانته شول. یعنې څه یعنې دغه مخرج چې دی د دوی ټولو مربوط کېږي ځان ځان ته نو په کته ځان ځان ته ولیکه دا لیکلی شو دا حق شته په ریاضي کې ښه. نو لومړی حد ته وګورئ لومړی حد تقسیموو r په توان د 6 تقسیم د r مربع کېږي r په توان د 4 او s مربع تقسیم د s کېږي s r په توان د 4 s چې دلته هم تاسو وینئ. علامه منفي ده منفي علامه خپله r په توان د 15 تقسیم د r مربع قاعدې مساوي د r یو نیسو 15 منفي 2 په دې ټولو حدو کې دغه قانون څخه استفاده شوې چې قاعدې مساوي دي قاعده نه یوه قاعده توانونه د صورت توانونه د مخرج توان تفریق r په توان د 3 د لیکو r په توان د 3 15 s چې دی د حقیقت کې s دی s تقسیم د s یو نو r مکعب چې ضرب د یو خو بیرته r مکعب کېږي منفي علامه منفي ده. دریم حد هم تقسیمو 4 ضریب دی دلته ضریب یو دی هر متحول چې ضریب نه لري ضریب یو دی 4 تقسیم د یو کېږي 4 r مکعب تقسیم د r مربع کېږي r او s په توان د 4 تقسیم د s کېږي s په توان د 3 نو دغه هم نتیجه شوه. تاسو په دې درس کې زده کړل چې څنګه موږ کولی شو چې مونوم پر مونوم باندې تقسیم کوو. ومو ویل چې لومړی علامې تقسیموو بیا یې ضریبونه تقسیموو وروسته د هغې نه متحولین او همدارنګه مو زده کړل چې څنګه یو پولینوم پر یو مونوم باندې ویشو یا تقسیموو چې ومو ویل چې هغه پولینوم هر حد ته یې دغه مونوم ځان ته مخرج ټاکو یعنې دغه مونوم چې دی د پولینوم هر حد ته یې ځان ته د مخرج په حیث لیکو بیا په همغه طریقه چې مونوم مو په مونوم تقسیموو. نو د نن ورځې درس همدومره و. هیله ده چې ګټور تمام شي. که په رښتیا سره فکر کوئ چې درسونه ګټور دي کوشش وکړئ چې له نورو سره هم شریک کړئ تر څو نور هم ترې برخه واخلي. دوستانو ما بار بار یادوري کړې چې دغه درسونه چې زه وړاندې کوم په ډېر ابتدایي امکاناتو سره چې مشکلات او ستونزې به حتما پکې وي که هغه د غږ مشکلات وي که هغه د لیکنې مشکلات وي دا چې وسایل ډېر ابتدایي دي نو هیله ده چې له دې څخه سترګې پټې کړئ او فقط هغه مهم شیان چې تاسو ته زده کولی شي هغه ځینې زده کړئ او کوښښ وکړئ چې یو څه اندازه ویډیو په آنلاین ډول وګورئ او همدارنګه زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر څو موږ وکولی شو د یوټیوب حمایت ترلاسه کړو. د یوټیوب مالی حمایت چې کله موږ ترلاسه کړو نو موږ بیا کولی شو چې دغه درسونه په لا ښه توګه حتی کولی شو په یوه سټوډیو کې تاسو ته وړاندې کړو په ډېر لوړ کیفیت سره. تر هغه وخته به په همدې باندې ګزاره کوو. هیله ده چې د توجه وړ مو وګرځي. تر آینده درسه پورې مو په الله سبحانه وتعالی سپارم.